الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول صلى الله عليه وسلم مبارك سیرت منگ بیانو او بدغ سیرت کی منگ د مکی دور خبره کوله. هغه وخت چې رسول صلی الله علیه وسلم په مکه کې تیر کړو، د دعوت څنګه شروع شو، بیا کوم مشکلاتو سره چې مسلمانان مخامخ شي د هغې تفصیلي تذکره من کړو د الله په توفیق سره، او بیا اخرنۍ خبره موږ دغه کوله چې ظالمانو کوشش کوو چې رسول صلی الله علیه وسلم پانسی کی، خو الله سبحانه وتعالی هغوی ناکامه کړو، او رب العالمین همیشه د خپلو پیغمبرانو د خپلو ملګرو حفاظت کوي. ځکه حدیث قدسی کې راځي، الله وی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. څوک چې زما دوستان تنګوي نو الله وی زه د هغو سره اعلان جنگ کوم، یعنی زه د هغو سره جنگ بکوم. نو بیا غټ اولیاء الله هغه د الله سبحانه وتعالی د پیغمبران دي. بیا د پیغمبرانو سردار رسول صلی الله علیه وسلم، نو دی د اولیاء الله سردار دی، د الله د دوستانو سردار هغه رسول صلی الله علیه وسلم دی. د رسول صلی الله علیه وسلم ملګري چې هغه سره په هره سخته کې ولاړو، الله سبحانه وتعالی د هغوی م حفاظت کړی. او انشاءالله په دې درس کې به مخکې راشي چې څنګه الله سبحانه وتعالی د هغوی تربیت کړی په دې سختو کې. بیا د هغې نه بعد دا واقعه موږ بیانه کړه چې د شپږم کال د نبوت په شپږم کال باندې یو ناشنا کار دا وشو چې د رسول صلی الله علیه وسلم تره حمزه رضی الله مسلمان شو. دغه د اسلام واقعه موږ بیانه کړه، او الله سبحانه وتعالی د مسلمانان مضبوط کړو او د هغوی د زړونه خوشحاله کړو چې کله حمزه رضی الله توفیق ورکړو د اسلام د راوړو. نو سبحان الله په هغې پسې 3 ورځې بعد عمر بن خطاب رضی الله مسلمان شو. دا غټ انسانان الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو ملګري کړو. دې سره مسلمانانو هغه حوصله ښه ډېره شو، او قریش سخت په سوچ او فکر کې شو. موږ خبره ذکر کړې وه چې قریش بیا یو بل سره په مجلسونو کې به دا خبرې کولې چې بهی خبره لاړه ختمه شو، ځکه چې دا غټ خلک د دوی ملګري شو. کله چې هغو ته پته ولګېده چې اوس خو خبره ډېره مخکې لاړه، نو هغوی یو کس خپل نماینده په رسول صلی الله علیه وسلم پسې ولېږو چې دی به د رسول صلی الله علیه وسلم سره خبرې اترې وکړي، نو که دا خبره ومني. او سبحان الله دا دلیل دی د هغو په عجزۍ باندې چې دا عجزه شوي دي د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت مخې ته، هېڅ ورسره نشي کولی. نو دوی یو کس ولېږو، او دا واقعه ما ذکر کړې وه په هغه درس کې، په کوم درس کې چې موږ مثالونه بیانول په دې خبره باندې چې قریشو څنګه تکلیفونه رسول صلی الله علیه وسلم له ورکړي او څنګه خبرې به یې ورته کولې. په هغې کې موږ دا واقعه بیان کړې وه، خو بیا به یې مختصر بیانه کړو. او ځای دا دی، یعنې دا واقعه راپېښه شوې په دې وخت کې ده. دا قریش را جمع شو، ورته پته ولګېده چې دا دوه د اسلام د غرونه حمزه او عمر رضی الله عنهما چې دوی مسلمانان شو، نو خبره ډېره مخې ته لاړه. نو دا قریش را جمع شو، کېناستو، یو بل سره خبرې اترې کولو. نو د عتبه بن ربیعه دا خبره شروع کړه. عتبه په دې قریشو کې ډېر یعنې غټ مقام والا سړی و، وکانه سیده، مشر سړی و. نو هغه دا خبره وکړه چې د قریشو سره ناست مشرانو سره، وی یا معشر قریش الا اقوم الى محمد صلی الله علیه وسلم. وی ای د قریش مشرانو، ای د قریش ټولګي، پانه سم په دې سړي پسې لاړ نه شم، رسول صلی الله علیه وسلم ځان له، او زه به د سره خبرې وکړم او څه
خبرې به د ده مخې ته کېدم نو کېدی شي ومني زموږ دا خبره، نو موږ به ورله څه ورکو، دی بس د هغې په بدله کې دا کار خپل پرېږدي. هغو ته ابوالولید دا خو ډېره ښکلې خبره وکړه، ته ښه پوه سړی لاړ شه به د پسې قم الیه فکلمه خبره ورته وکړه. عتبه لاړ د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړو، ورته ویل یا ابن اخي رواره، ډېر په ادب سره خبرې شروع کړې. دوی نور لاس کې سري شته، که دوی وي چې موږ به دا مسلمانان مړه کړو نو په دې سره خو هغوی یېرېږي نه، مړه یې که او دوی وجلي دي کسان، لکه موږ هغه مثالونو کې ذکر کړي وو. زنانه یې وجلې ده د عمار رضی الله عنه مور، او د یاسر څه ده؟ د یاسر ښځه ده. نو عمار رضی الله عنه خاندان د هغه پلار د هغه مور دا وجلی شي. نور صحابه کرامو ته ډېر تکلیفونه ملو شي، خو هغوی د دین نه دی پرېښودی. نو په دې سره مسلمانان نه یېرېږي که دوی ورته وایي چې موږ به مړه کړو، نو دا طریقه ورته مخې ته راغلی. زه ابوالولید به ورسره خبرې وکړي. ابوالولید لاړ رسول صلی الله علیه وسلم ته ویل واره تا ته پته ده چې زموږ په منځ کې ستا څومره اوچت مقام دی، موږ تا ته څومره په دروند نظر باندې ګورو، او د نسب په لحاظ سره هم ته ښه اوچت سړی، د قوم په لحاظ سره ته ښه اوچت انسان. وانک قد اتیت قومک بامر عظیم، او دې قوم ته دې ناشنا خبره راوړې ده. حق ته همیشه په هره زمانه کې باطل پرست ناشنا وي، نوي خبرې ورته وایي. لکه نن سبا چې څوک حق بیانوي قرآن حدیث، نو خلک وایي د نوي خبرې کې فرقت به جماعتهم وصفحت به احلامهم وعبت به الهتهم ودینهم. بیا خبره شروع کړه، ګوره موږ ته ګمراه یې، زموږ د بوتانو پسې ته بدې ردې وې. وکفرت به من مضى من آبائهم، او هغه پلار نیکه چې زموږ کم تېر شوي دي پخواني، هغه ټول ته کافران کړو. حالانکه ګوره رسول صلی الله علیه وسلم داسې نه دي ویلي چې هغه ټول جو کافران وو، داسې وو، دا خبرې نه دي کړي. خو دا د دې باطل پرستو طریقه ده چې ته ورسره خبره شروع کړي، دی وایي هغه پخواني کافران وو. سبحان الله دغه شان زموږ سره ډېره کېږي. موږ ورته حق بیانو، وي زموږ پلار نیکه یو هغه بس هسې تللي دي، تباه شوي دي. مونځونه دا زموږ د تېر شوي مونځونه یو نه دي شي، لکه تا ته خو چا دا خبره نه ده کړې. اوس چې کومه خبره روانه، که اوس چې کومه خبره روانه په هغې کې خبره کوه، پرېږده پلار نیکه. نه و پوهه، موږ به دعا غواړو چې الله ته یې وبخښي. اوس ته خو پوه شوې که نه، چې ته پوه شوې ستا نه به الله تپوس کوي چې تا ته خو دا خبره رسېدلې وه، زه پلار نیکه په غم کې پروت یم، او نه چا ویلي چې ستا پلار نیکه کافر دی. که ستا ډېر شوق کېږي د کفر فتوې پرې لګوي، جو لګوه پرې. خو موږ خو الحمدلله داسې په چا باندې د کفر فتوې نه دي لګولې. او زموږ څه کار دی د هغو سره کوم چې په قبرونو کې پراته دي؟ تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. الله دا یو امت ته تېر شوی دی، د هغوی سره به د هغوی د اعمالو حساب کتاب کېږي، ستاسو سره به ستاسو د اعمالو کېږي. خپل غم پکار دی. او الله ته مخامخ شوي دي، الله علیم دی چې د هغوی عقیده څنګه وه، آیا هغوی جاهلان وو که نه پوه وو، حق یې نه منو د جهالت تلاسه، که قصدن یې نه منو. د ټوله معامله چا سره ده؟ د الله سبحانه وتعالی سره. لرې او دا خبرې ورته کولې. بیا یې ورته وی زما دا خبره اور بس خبرې زه تا ته کومه، څه پیشکش یې تا ته کومه، که په دې کې ستا کومه خوښه شوې. رسول صلی الله علیه وسلم قل یا ابوالولید، ابوالولید وایه اسمع زه اورم. ورته وی رواره ان كنت انما تريد بما جئت به من هذا الامر مالا جمعنا لك من اموالنا. کته مال غواړي د پیسو دپاره دې دا قصه شروع کړي، مال بدله جمع کړو که نه، ښه ډېر شی مال بدله درکړو. وان كنت تريد به شرفا، او که ته عزت غواړي یو مشر به دې کړو. وان كنت تريد به ملكا ملکناک علینا، که ته به دې سره باچایي غواړې باچایي بدله درکړو. او که دا په تا باندې څه بیماري پیریاني بیماري علاج بدله وکړو، مالونه به ولګو ستا علاج به وکړو. او دا طریقه د پخوانه د باطل پرستو را روانه. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول. الله یې پیغمبره ستانه مخکې چې کوم پیغمبران راغلي، یوازې ته نه، ستانه مخکې چې کوم پیغمبران راغلي د قومونو ته، نو هغوی ورته دا خبرې کړي الا قالوا ساحر او مجنون. هغوی به ورته یا جادوګر دی او یا
لیونی دی. ناشنا خبر الله کوي اتواصوا به. الله وی دې ښکاري لکه دوی چې یو بل ته وصیت کړي ټولو چې دا خبره به کوو. دې ټولو دغه طریقه ده. یعنی د موسی علیه السلام په مقابله کې چې کوم خلک هغه موسی علیه السلام ته داوي، عیسی علیه السلام ته ویلي، نوح علیه السلام ته وګوره، نوح علیه السلام او رسول په منځ کې څو فرق دی، هغه ته هم دا خبرې کړي دي. نو دا یو پخوانۍ طریقه روانه دي چې اوس د رسول صلی الله علیه وسلم ته بیماري چې علاج دلته وکړو، حق پرسته او حق بیانولو ته دوی بیماري وي. بیا چې خبرې ختم کړې رسول صلی الله علیه وسلم ته وی قد فرغت یا ابوالولید، خبرې ختمه شوه، فاسمع مني، بیا زما خبره واوره. هغه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کړه او آیتونه تلاوت کړو دغه په مخ کې د سورۃ فصلت. دا واقعا مخ کې باندې کړه تاسو ته بیان هو ته اشاره کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تلاوت کو هغه ته وګي خو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تلاوت کې دی آیت ته ورسېدو فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اے پیغمبر که دوی مخړې نه مني ستا دا خبره، ورته ووایه یروم تاسو له دې عذاب نه کوم عذاب چې په عادیانو او سمودیانو راغلی. عتبه پاسېدو د رسول الله صلی په دې خوله باندې لاس کېښوي، بس که خپل ولی ته وګوره، الله ته وګوره، نور دا خبر به دې ځي ودرو. خو ته پته و دا واقع خو ته معلوم وي، نو ویرې چې د عذاب به راباندې راشي. بیا عتبه پاسېدو خپلو ملګرو پسې لاړ. ابو جهل وی نحلف بالله لقد جاءكم ابو الولید بغیر الوجه الذي ذهب به. ابو الولید چې به کوم شکل کې را روان دی نو هغه نه دی په کومه کې چې دی تللی و، یعنې سړی متاثره شوی دی. کېناستو سره هغه ورته ما وراءک یا ابوالولید. ابوالولید څه خبره وکړه؟ وی خبره دا ده په الله د قسم خورم داسې خبره مې واورېده چې نه شعر دی او نه د جادوګرانو خبرې دي نه د کوډګرو خبرې دي، خو لنډه خبره هغه دا ده چې زما دا خبره ومنئ وجعلوها بي، ذمواري ټول جمع شو. دا سړی پرېږدئ او دی چې څه کوي بس ګوتې پکې نورې مه وهئ. ګوتې ولې مه وهئ؟ وایي ده داسې خبرې شروع کړي دي چې هغه خبرې موږ یې ویرولو. نو تاسو داسې کار وکړئ چې دی پرېږدئ، که بل چا مړ کو زموږ د ټولو دغه مقصد دی، که بل چا مړ کو نو زموږ د ټولو دغه مقصد دی. او که بالفرض دی کامیاب شو نو د دې عزت هغه زمونږ عزت دی، بس پرېږدئ. دا د دوی هغه کوشش او دا د قریش نماینده و چې تللی د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړو، خو په هغې کې دوی څه شو؟ په هغې کې دوی ناکامه شو. د هغې نه بعد بیا د ابو طالب ذهن ته یو خبر راغله. ابو طالب د رسول صلی الله علیه وسلم تره. ابو طالب سوچ وکړو چې یو پیر دوی په ما پسې رالو، دویم پیر په ما پسې رالو، دمکیانې یې راکړې، ویې یرولو منګه. د هغې نه بعد بیا دوی رالو او دوی ماله د ولید ابن مغیره زوی راوستو، وي دا واله د خپل واره موږ له راکړه. بیا هغه ته دا پته مو ولګېده چې عقبه ابن ابي معیط کوشش کړی چې رسول صلی پانسي کړي. د دې خبرې نه هغه خبرو چې ابو جهل زما د واره په کاڼي باندې ویشتی یم دی، زخمي کړی یم دی او کوشش یې کړی دی چې دی مړ کړي. دا ټولې خبرې د هغه مخې ته وې. نو هغه وی چې دی داسې څه طریقه جوړول غواړي چې زما د واره دا د مشرکانو د دې ظلمونو او د دې زیاتي نه بچ شي. طریقه هغه دا جوړه کړه چې دغه یې راجمع کړو د بنو هاشم او بنو المطلب. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نسب کې چې برځي بنو عبد مناف راځي، بنو عبد مناف. د عبد مناف بیا دوه زامن دي، د هغوی نه بیا قومونه جوړ شوي دي، یو ته ویل کېږي بنو هاشم او بل دی بنو المطلب. نو ابو طالب داسې چل وکړو چې دا بنو المطلب او بنو هاشم دا دواړه یې راجمع کړو، د قبیلې د خاندانونه یې راجمع کړو. په دې کې که کافر دی که مسلمان دی هغه ټول یې راجمع کړو. هغو ته یې دا خبره وکړه
چې خبره دا ده چې که دا کسان چېرته راولګېدو زما دا رواره یې مړ کړو یا بل څه تکلیف له ورکړو نو شرم زموږ د ټولو دی او موږ ټولو ته بیا خلک دا وایي طعنه به راکوي چې مړه تاسو ته ګوره کار ته ګوره د یو سړي حفاظت تاسو نشو کولی او دومره غټ خاندان ته ګوره بنو هاشم خو مشهور خاندان دی نو موږ ټول چې راجمع شو د یو سړي دفاع موږ نشو کولی دا زموږ دپاره داسې خبره ده چې عیب دی نو هغو ته یې څه وکړو کوو به دا چې ټول به په دې خبره باندې لوظ کوو چې موږ به د دې سړي دفاع کوو که موږ کې کافر دی که مسلمان دی که هر څوک دی نو هغه ټولو په دې خبره باندې اتفاق وکړو چې موږ به د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع کوو سوای د ابو لهب نه چې ابو لهب وایي زه تاسو سره په دې کې شریک نه یم ابو لهب لاړ او د قریش سره ملګری شو کوم چې نور خلک دي د قریش نو دې کې بنو هاشم او بنو المطلب دوی څه وکړو اتفاق وکړو او اتفاق په دې خبره باندې وشو چې د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع وکړو او دغه حفاظت وکړو نو د دې سره رسول صلی الله علیه وسلم او صلاح خډیره شو او دعوت له خزور ورکو او دا باغو کې دا خبره و بر زه دا خبره کوم چې باغو کې دا خبره و چې خپل خاندان د خپل قوم د پاره به خط تعصب کو لکه دا سړی بوته په ناحق مخکاري دغه ملګرتیا وې کوله اوس ډیر په دې بنو هاشم کې دي چې وي د رسول سره نه لګیدا او نه دا خبره منله خو مرسته سره په دې کوله چې دا زمونږ د خاندان سره دی نو دا ټول راجم شو دا ابو طالب راجم کړو ابو طالب ډیر خوخيار سړی و نو ځکه هغه د کسان راجم کړو که سبا څه کېږي نو موږ ټول به یو ځای نو دفاع به کولی شو د دې نه بعد یو غټه حادثه راله او هغې ته ویل کېږي په سیرت کې المقاطعة العامه عام بایکاټ د بنو هاشم سره بنو هاشم بنو المطلب عبد مناف چې کوم داغه په بچو کې کم نسل او کم خاندان راځي د دې ټولو سره بایکاټ سلور حادثې راړي د هغې د لاسه مشرکان بالکل کمزوري شو یوه حادثه او د ټولې حادثې ګورې په سلورو هفتو کې راغلي دي یعنی په یو میاشت کې یوه حادثه دا راله چې حمزه رضی الله عنه شو مسلمان شو دویمه حادثه دا راله چې عمر رضی الله عنه مسلمان شو درېمه خبره دا شوه چې رسول صلی الله علیه وسلم د قریش د نماینده خبره ونه منله څلورمه خبره پکې بیا دا وشوه چې ابو طالب راولګېدو بنو المطلب او بنو هاشم دا ټول څه کړو د یو ځای کړو جمع کړو د هغوی مسلمانو او د هغوی کافرو چې وایي د دې سړي به حفاظت کوو د ده مرسته به کوو او چې څوک په ده باندې حمله کوي هغه لکه په موږ ټولو چې حمله کوي هغو ته پته ولګېده چې اوس خبره ښه مخې ته روانه ده نو د هغوی په زړونو کې او د هغوی په دماغو کې یو خطرناکه خبره راله او هغه ده چې راځئ یو لوظ کوو او هغه لوظ به دی چې بایکاټ به کوو د دوی سره په خیف بني کنانه کې وادي المحصب ده خیف بني کنانه په دغه ځای کې بنو کنانه د خاندان ځای او دا د مینا ته نږدې و د مینا او د حرم په دې منځ کې مینا او د مکې په دې منځ کې دا ځای دی خو مینا ته نږدې دی په دغه ځای کې د قریش د مشران او دا ټول لا جمع شو او دوی لوظ وکړو ټولو دا لوظ وکړو چې موږ به د بنو هاشم او بنو المطلب د دوی سره به موږ بایکاټ کوو بایکاټ به داسې چې نه به ورسره نکاح کوو او نه به زمونږ د جنکو سره نکاح کوي او نه به پې څه شی خرڅو او نه به دې څه شی اخلو او نه به ورسره کینو پاسو نه به ورسره خبرې کوو نه به ورسره ګډون کوو او نه به د هغوی کورونو ته ځو نه به زمونږ کورونو ته راځي الا دا چې دا رسول الله وسلم موږ له راکړي که دی موږ له راکړو چې دی والی او ستاسو خپله مرضي ده چې ده سره څه کوئ هغه کوئ نو بس بیا خبره صحیح ده او که دی موږ له نه راکوي نو زمونږ دا به لوظي او دا لوظنامه دوی ولیکله په یو صحیفه کې په یو پاڼه کې او په هغې کې دا خبره ولیکله غټه خبره هغه دا وه چې بني هاشم که موږ سره صلح کوي نو صلح به ورسره هېڅ چېرته هم نه کوو دویمه خبره پکې دا ولیکله چې موږ کې به هېڅوک په دوی باندې زړه نه سیزي
الا دا چې دوی موږ له دغه محمد صلی الله علیه وسلم راکړي. دا دوه خبرې پکې ولیکلی شو. نو دا خبره پکې ولیکلی شوه چې دوی له به خوراک، څښاک، تجارت، نکاح، غم خادي دا به د دوی سره نه وي، دا بایکاټ دی. او دا په هغه ټیم کې چا ولیکل، دا لیکل چا وکړو، په دې کې د سیرت علماو اختلاف دی. بعض وایي چې منصور ابن عکرمه، بعض وایي چې نضر ابن الحارث، او بعض وایي چې بغیض ابن عامر ابن هاشم وی دلی کلی وه. رسول سلام بیا دی بغیض ابن عامر ابن هاشم ته خیریم کړی وي، د ده لاسونه چې دا شل شوي وو. بیا ده دا لوزنامه لیکلې وه او دا لوزنامه دوی راواغسته او په کعبه کې دننه زوړنده کړه چې دې ته دا ګوره معمولي خبره نه ده، بلکې دا به ټول په دې باندې عمل کو او دا په کعبه کې دننه زوړنده. او دا خبره یې د ساتي چې داسې داسې خبره نه ده چې پارټي وشو او ختمه شو. د اوسه پورې د هغه وخت نه د اوسه پورې د کفر او د کافرانو دغه طریقه ده. مسلمانان تنګول په دې طریقې سره چې راشه په دوی باندې به اقتصادي پابندیانې ولګو او باطل پرستو دا طریقه ده. راشه د پلاني سره به غم خادي ختمه کو او پلانې به د کلي نه وشړو او پلانې به د علاقې نه وباسو، پلانې به بدنام کو، پلاني سره به رشتې نه ساتو. په دې باندې دوی کوشش کوي چې د حق پرست د حق نه واوړي. خو کوم سړی چې حق پرست نه په صحیح معنو سره دا خبرې په هغه باندې اثر کوي، خو چې حق پرست انساني په هغه باندې دا خبرې اثر نه کوي. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده، لتبلون فی اموالکم وانفسکم. الله وی خامخا به په تاسو باندې امتحانونه راځي، هغه ستاسو په مالونو کې او ستاسو په نفسونو کې. امتحان کله په مال کې راشي، غریبي، فقر، کله په نفس کې راشي، دا انسان مړ شي، زخمی شي. الله وی لتبلون، خامخا به راځي، داسې نه دي ویلي چې راځي به، خامخا به په تاسو امتحانونه راځي. ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. الله خامخا به تاسو اوري د اهل کتابونه، يهود نصاراونه او د مشرکانونه ډېرې بدې ردې، خامخا به اوري. تاسو به تنګي، تاسو به وجني، تاسو قسمه قسم کوششونه به کوي چې تاسو د دینداري د ختمه کی او تاسو د رابطه د دین سره پرې کی. والله سوي وان تصبروا وتتقوا، او که تاسو صبر وکړو او په ځان کې تقوا راوسته، فان ذلك من عزم الامور، نو دا د پخو کارونو نه ده. دا ډېره غټه سخته په مسلمانانو راغلې، ډېره غټه سخته په مسلمانانو راغلې. دا لوزنامه دا مشرکینو ځوړنده کړه په کوم ځای کې؟ په کعبه کې دننه. او د 9 کالو د نبوت او د محرم د میاشتې اولنۍ شپه وه. محرم د میاشتې اولنۍ شپه او د نبوت 9 کالو چې دوی په دې باندې اتفاق وکړو، د دغه ځینې په عمل شروع شو. هغوی بند کړی شو په شعب ابي طالب کې. شعب ابي طالب د بصیرت کې تاسو دا ټکی ډېر اورېدلی، یعنی مطلب د ابو طالب دره، او دا د 2 غرونو په منځ کې ځای و چې دا ځای په اصل کې و د عبدالمطلب او بیا و د ابو طالب سره. نو دا ټول په دغه ځای کې بند کړی شو، محاصره کړی شو، او د دوی نه اوبه او خوراک څښاک دا ټول به بند کړی شو. او چې کله به هم مکې ته چېرته خوراک راغی، غلبه راغله، نو دې مشرکینو به تادي وکړه او دغه سامان به د هغوی نه واغستو چې چېرته په دوی خرڅ نه کړي. لوږه په هغو باندې ډېره زیاته شوې وه. تر دې چې سیرت کې راځي وي په دغه ورځو کې مسلمانانو او سره د دغه مشرکینو کوم چې هغو سره ملګري، ځکه چې دا مقاطعه، دا بایکاټ د مسلمانانو نه نه دی صرف، دا بایکاټ د چا نه دی؟ بنو هاشم والا، چې څوک کوم د دوی سره ملګري دي. او د دوی مشر چې دغه څوک دی، هغه ابو طالب دی. ابو طالب په دې خبره کې شک نشي چې ابو طالب د رسول صلی الله علیه وسلم سمه مرسته کړې ده. او په دې وخت کې هغه بوډا او تقریبا 80 کالو ته نږدې و. نو بوډا سړی
چې 80 کالو ته نږدې او په هغه باندې خوراک څښاک بند کړی شي هغه دغه ځینې نشي وته علاج د پاره نشي وته دغه د پاره ډیره ګرانه ده. نو ابو طالب د مکی سردار په قریش کې مشر انسان هغه باندې د مصیبت راغی. نو دی په پانی خوړې بس سیرتونی کې راځي چې سرمنی به خوړې سرمنی او چې څوک په دغه طرف باندې تیریدو نو د دوی د ماشومانانو او د دوی د زنانو هغه आवाजونه به ورېدو چې کم بدل وګي د لاسو او دوی له بچا څه شي نشي وړي مګر دا چې په پټه به وړو او بهر ته به دوی نشي راوته صرف هغه سلورو میاشتو کې براوته چې هغه ته اشهر الحرم ویل کی ځکه چې د مشرکینو به د سلورو میاشتو عزت کوو پای کې به چاته سنوي څوک به تنګونو پای کې به څوک مړکونه نو په دې سلورو میاشتو کې چې کله به موقع برابر شو دوی بهر ته راوته خدای نه بغیر دوی نشو راوته. بعض کسان چې کومه قافله براتلو د غوسر به سامان او سودا و د دوی په طرف به تیریدو نو دوی به د سنه سزا لاغستو خو چې کله قریش ولا خبر شو مکی ولا ناغوی ریټونه دومره ډیر کړو دومره ډیر پیسې به په ورکولې چې هغه قافله به په طرف باندې سره تلنه هغه به ډایرک په دوی په سره تلو. په دغه ورځو کې حکیم ابن حزام خپل ترور له غنم وړو او د ترور چې دغه خدیجه رضی الله عنها او د ساتي په دې حصار کې او په دې بایکاټ کې او د سخت چې کوم تیریږي نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل هم دی او په دې کې دغه بیبي خدیجه رضی الله عنها دا سره مو دین د پر قرباني پکار ده دا خبره ز بار بار کومه دا وګوري رسول صلی الله علیه وسلم 3 کاله دا لوزنامه او دا بایکاټ د 3 کالو پوری چلیدلې 3 کاله دوی ته خوراک څخه د بنو اقتصادي پابندیاں په دوی لګېدلې خو خپل دین مسلمانانو نه پرې خو دي دي ته دین نو دي ته دینداري او یو زمونږ غدا کله کله چې یو دیندار سړی او بل وسره ملګری او دوه ورانش نو د بل تی زور په دیو بسې چې به دین ته کنځلي کوي چې دیندار غوسش ګيري والا دي سي او جمعات والا دي سي او دین والا دي سي لکه ستا دشمنی د دین انسان سره کړه الله د دین سره دی معمولی اختلاف چې د خپل ذاتیات دی او سړي سره رالو نو باغی کی زور دی د الله د دین نو باسي نو لا چې بیا د دې سخت په سړي باندې راشي چې 3 کالو پورې وسړې محاصره کړي شي 3 کالو پورې وسړي سره بایکاټ وشي نو دا سړی بیا په دین باندې سپاتې شي. الله سبحانه وتعالی زمونږ د ایمانونو حفاظت وکړي دا قیمتي شی دی موږ سره د ایمان او دا زمونږ رأس المال دا زمونږ د مال سر دی او چې دا ختم شو موږ ختم شو ځکه عمر بن خطاب رنوي موږ د دې قوم چې زمونږ نوم او نشان نو او د عزت چې ټول موږ ته ملو شي د لاسه دی د اسلام د لاسه نحن قوم اعزنا الله بالاسلام موږ دې قوم چې الله تعالی عزت را کړی د اسلام د لاسه او کله چې موږ عزت لټو په بل څه کې الله به موږ ذلیل کوي او کله چې موږ عمر بن خطاب کله موږ عزت لټو په دنیا کې په تجارتونو کې په خواهشاتو پوره کولو کې به موږ ذلیل کیو. نو حکیم ابن حزام خبره ما کوله حکیم ابن حزام د خپل ترور خدیجه رضی الله عنها اغیل اولر اغستیو د غنمو او روان ولته ابو جهل ولا مخله ورای ابو جهل چې مخله ورغی نو اون خطو پوره ومنه کو نو یو بل وهل نو بدی کې ابو البختري یا ابو البختري باز او ته بختري وي باز ته بختوري وي ابو البختري هغه به په منځ کې رانه وته او ابو جهل منکو او غیونی او حکیم ابن حزام ته وی چې ته د وړه د غنم د خپل ترور لورسو. ابو طالب په دغه ورځو کې په ډیر سوچ کې
یو خو د دې ټول قوم مشرتیا د په اوږه ده، بل اکثر داسې کېږي چې لکه زه اوس تا له مشوره درکړم چې دا کار داسې کوو او ته ما سره ملګری شي او په دې کار کې بیا مصیبت مخې ته راشي او څه سخته راشي، نو دا خلک بیا دې ملامته کوي، وایي ده ویلي وو. نو دا ټول راجمع کړي چا وو؟ د ابوطالب راجمع کړي او بیا پرې دا سخته راله، نو د ابوطالب په اوږو باندې ذمواري هغه ښه ډېره شوه. نو ابوطالب به یېرېدو خصوصا په رسول صلی الله علیه وسلم باندې، او کله چې به د شپې د وده کېدو ټیم راغی نو رسول صلی الله علیه وسلم به په خپله بستره کې سملو. د دې دپاره که چې ته مشرکان حمله کوي، د نور مشرکان حمله کوي، نو په دې طلایي باندې او په دې ځای باندې هغوی ګزار نه کوي چې هغوی د ابوطالب ځای دی، نو ته دلته وده کېږه او خپلو بچو ته به یې دا وي یا رونو ته یا د ترونو زامنو ته چې تاسو د رسول صلی الله علیه وسلم په طلایي باندې وده کېږئ. نو که دوی ګزار کوي نو په هغې کې به یا زما زوی مري یا رواره او یا د تره زوی او یا رور، نو هغه څه خبره نه خو چې دا سړی بچ پاتې شي. رسول صلی الله علیه وسلم به د ابوطالب په طلایي کې وده کېدو یا به د ابوطالب د بچو په طلایانو کې وده کېدو، د دې لپاره چې د رسول صلی الله علیه وسلم حفاظت وشي او څوک ورته څه ونه وي. او سبحان الله په دې سختو حالاتو کې به رسول صلی الله علیه وسلم ګورې د حج په ورځو کې راوتو دعوت به یې کوو، غټه زړورتیا او غټ محنت او کوشش او قرباني د دین دپاره مثال نه میلاویږي په تاریخ کې د رسول صلی الله علیه وسلم په شان. ځکه په ټولو پیغمبرانو کې چې زیات تکلیف چاته ورکړی شوی دغه څوک دی؟ هغه زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. بیا څوک دی؟ بیا موسی علیه السلام دی. دوی د تکلیفونو ډېر زیات میلاو شوي. رسول صلی الله علیه وسلم د دې د لاسه چې بایکاټ وشو، دا به څه کېږي، دا خو موږ تباه و برباد شو، دا به نه، داسې سوچونه یې نه دي کړي، خپل دعوت یې چلاو. او د نور مسلمانان چې کوم پکې داسې زور و لږ طاقتور هغه به د رسول الله سره راوتو ګرځېدو به د حج په موسم کې. بیا دا لوزنامه ماته شوه 3 کاله بعد، د 3 کاله چلېدلې ده. په کوم کال کې شروع شوې ده؟ 9 کال کې 3 کاله شو. نو کمې ته ورسېده؟ 10 کال ته ورسېدو. او مونږ چې ګورې دا سیرت شروع کړی مونږ یې ښه په ترتیب بیانوو. ګورې دا حادثې واقعي چې زه بیانوم دا زه په ترتیب بیانوم. دلته لوزنامه ولیکلی شوه د نبوت په 9 کال او د نبوت په 9 کال او 3 کاله دا بایکاټ چلېدلی دی، نو 10 کال د نبوت ته دا خبره ورسېده. دا لوزنامه څنګه ماته شوه؟ د دې ډېره ناشنا واقعه ده. او هغه داسې د محرم میاشت وه، د محرم او 10 کالو د نبوت چې دا لوزنامه ماته شوه. او په دې کې غټ کردار چې چا ادا کړی دی هغه د هشام ابن عمرو. او هشام ابن عمرو دی ګوره د بنو هاشم خاندان نم نه دی، دی د بنو عامر ابن لؤی خاندان نه دی، خو دی به د بنو هاشم پسې تو دغه شعب ته دغه درې ته اولته به د شپې پټ پټ خوراک وړو. او دا د ښه سړیتوب و. انسانیت دا موچت نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی چاله ورکړي. نو په بعضو خلکو کې والعیاذ بالله نه اسلامي او نه پکې انسانیتي. نو بیا داسې پکې شته چې اسلام پکې نه، خو څه پکې انسانیت پکې. نو په دې کې انسانیت و، پوه سړی و، زړی نرم و. نو دی به تو د شپې به هغو له خوراک کړو. او دا ډېر ګران کار دی ځکه چې که قریش ته پته ولګېده د باقي مشرکینو ته، نو دی وجني او دی پای کې د قرباني ورکوي د دې لپاره چې دوی ته څه خوراک خو میلاوي کم سے کم. دومره ښه خلک په هغه مشرکانو کې وو. او که تاسو ته یادي د سیرت اولني درسونه چې موږ بیانول د پای کې موږ دا خبره ذکر کړې وه چې د قریش والو کې ښه صفات، په مشرکانو کې ښه صفات، نو ډېر داسې ښه صفات وو چې الله سبحانه وتعالی هغوی له ورکړي. نو یو ښه صفت هغه دا دی چې داسې خلک پکې وو چې په هغو کې دا انسانیت پکې وو، نرمدیله خلک وو، زړونه یې نرم وو. یو په هغو کې دا و د هشام بن عمرو.
هشام ابن عمرو بیا ورځ سوچ وکړو چې ځان سره څوک ملګری پیدا کوم نو لاړ په زهیر ابن ابي امیه المخزومي پسې او د زهیر د مور چې ده د دې نوم دی عاتکه بنت عبد المطلب د عبد المطلب لور ده نو د رسول صلی الله علیه وسلم سره ترور ده او د ابو طالب سره خور ده نو دې په دې د هشام په زهیر پسې به دی ورغی چې دې دوی ته نږدې ده په دې باندې خبره اثر کوي پسې ورغی وته وی زهیر زما څه خبره تاسو راغیو که څه خبره وی اسسته دا خبره خوخه ده چې ته خوراک کې او تسخاک کې او ستاسو ماماګانو دغه حل له هغه ته پوه نه شو وی خبر مطلب می دا دی چې ته دلته داسې خوراکونه کې او مزې کې او یو ځای ته ځي او بل ځای ته ځي د ماماګانو یې دا حل ابو طالب ته وګوره د غرونو ته وګوره نو بیا د ماماغه بچو ته دی وګوره چې ستا نفس تا ضمیر ته نه ملامته کوي نور اوچت خلک ګوره په هغه مشرکانو کې وو چې داسې قسمه احساسات نن سبا د ډیرو مسلمانانو نشته اسلام پرېږده داسې مسلمانان به ته میلاو شي چې انسانیت پکې هم نشته ضمیرونه د هغوی مړه شوي دي نفس نه ملامته کوي نو زهیر ته دا خبرې وکړه زهیر ورته وویل دا خبره خو دې برابر وکړه فما اصنع وانا رجل واحد زه به څه وکړم یو سړی یم دا دومره غټ قوم ته وګوره د دوی سره مقابلې کولو له چې ته سم پوچ پکار دی سم مشران کسان پکې زه یو سړی خو دا خبره ساته په لر د قسم خورم که چې د بل سړی زما ملګری دی که نه نو دا لوزنامه ولا ما ماتوله ټول اول ما ماتوله ورته وی یو کشتي قد وجدت رجلا یو خو ما موندلی وي څوک دی وي زه یم زهیر ورته دا ډېره ښکلې خبره یو زه شوم یو زه شوم او یو ته شوې و درېیم که ته غواړې خو ښه په دې زورورو کسانو کې وي صحیح ده سوچ یې کوئ په چا په زړه شوی په مطعم ابن عدي پسې ځو دا ډېر مشهور سړی و ډېر ښه صفات الله په ده کې اچولي او رسول صم ګوره د دوی دا ښه بیا یې کړي هم نه دي زه بیا تاسو ته بیانوم چې رسول صم دوی سره په جواب کې څه ښه کړي وي مطعم ابن عدي پسې ورغلو کېناستو سره دا دواړه ورته وی مطعمه ته خو مشر سړی هوښیار سړی ته هم په دې ظلم کې ملګری شوی هغه وایي چې نه ملګری کېږي نه څه کې زه خو یو سړی یم زه به د دوی خلاف څه وکړم وی ګوره ستا هم خپل خپلوان شتي په بنو هاشم کې په بنو مطلب کې ستا خپل خپلوان نشته ستا په شان دروند سړی ستا په شان هوښیار سړی په دې ظلم کې ملګرتیا کوي نو موږ به د چا نه بیا ګیله وکړو داسې هوښیار خلک وو په دې طریقه باندې به یې خبره کوله چې هغه به غیرت به پکې راتازه کړو هغو ته یې مطلب هم څه دی مطلب دا دی چې دا خبره ختمول غواړي وی انما انا رجل واحد زه خو یو سړی یم زه به څه وکړم هغه ورته وی هشام ورته وجدت ثانیه دویم شتي وی دویم څوک ته وی زه یم هغه ورته دریم وګوره وی دریم دا دی که نه او دریم څوک دی زهیر نو هشام زهیر مطعم ابن عدي دا مشران کسان او ښه پوهه کسان چې دی ملګري شو نو بیا ورته د مطعم وی داسې کار په کار څلورم ملګری کوو چې دا خبره ښه زور ونیسي وی صحیح ده خو دا څلورم به څه وکړي وی ابوالبختوري ته وایو دا هم دې سړی دی چې غیرت پکې ډېر دی نو که موږ ستې خوا ته ورشو نو دی به کېدای شي زموږ ملګری شي ځکه چې ځو پسې خبره شروع کړه هشام وی ګوره ابوالبختوري ته مشر سړی ښه پوه سړی دا ظلم روان دی ته به کې ملګری هغه وی زړه مې نه کېږي خو څه وکړو نو یو سړی خو د دوی خلاف نه شي کولی او ټول اتفاق کړی زه یو سړی څنګه ووایم چې زه نه کړو وی نه دا خبره ختموي چې ختمو نو بیا دی به چې کسان کته غواړي وی یو شتي وی دویم هم شتي وی دریم پکار دی وی دریم دا مطعم دی که نه ته یې څلورم شو دی چې ځو بختوري ورته ابوالبختوري ورته چې خبره داسې ده چې یو پنځم کس بل کته غواړي اوس دا پنځه به موږ پوره یو وی پنځم به څوک یې سوچ کوي په زمعه ابن الاسود ابن المطلب ابن اسد په زمعه پسې ځو دا لاړو زمعه سره کېناستو هغه ته یې وویل چې ګوره په دغه کسانو کې زموږ خپلوان هم شتي چې د هغوی سره زموږ رشتې دي
ناغوتي وهل على هذا الامر الذي تدعوني اليه من احد؟ دا کم کار چې تاسو ماته وایي چې دا کو په دې څوک لکه اشتي څوک دا خبره کوي نه موږ څلور واړه یو کنه هشام زهير مطعم ابو البختري یا ابو البختري او زمعه بن الاسود بي اتفاق کو چې دا کار به موږ کوو. ګوره دې کې دا فائدہ چې انسان پوخ عزم وکړي کنه نو دې هر څه کولی شي په هغې ته ضرورت ته صحیح ضرورت هغې ته د پوخ عزم او د ارادې دا اوس 15 کسان دي خو نوی کار به کوي. دې 15 واړو اتفاق وکړو چې کله سهار شو په کوم ځای کې چې به د قریش دا مشران کېناستو دوی مالته ورلو کېناستو نو زهیر ته وی چې ته به بیا راشي موږ څلور واړه به کېنو ته لږ ساعت بعد راشي. څلور واړه ناستو د قریش دا مشران هم ناستو ابو جهل هم ناستو. زهیر رانوتو یو ښکلي چوغه یو ښکلی لباس یې اغوستی مالداره سړی وي فطاف بالبیت 7 وچه کرې ولګوله طواف یې وکړو. بیا یې چې کله راغی ودرېد دې خلکو ته ویي یا اهل مکه ای مکې والو هسې زه یو خبره کوم تاسو پکې سوچ وکئ. هغو ته یې ووایه چې څه وی وی انأکل الطعام موږ به خوراک څښاک کوو ونلبس الثياب او جامې به اغوندو او د بنو هاشم دا حال دی نه د هغوی سره جامې شتي نه د هغوی سره خوراک څښاک شتي لا یباعون ولا یبتاع منهم نه هغوی څه خرڅولی شي نه ترې څوک څه اخلي. نو زما خو دا خبره ده چې په الله مې د قسم وي د هغه وخته پورې نه کښېنم چې څو پورې دا لوزنامه په دې کعبه کې چې کومه دنده لري چې دا موږ شلولي نه وي. دا خبره وکړه ابو جهل راپاڅېد وایي کذبت دروغجنه کښېنوئ په الله مې د قسم وي ته خو له لاسه وړله چې زه سره چل کومه. نو دوی خو اتفاق کړو نو زمعه راپاڅېد نو دوی ته خو پته نه شي چې دا دوی اتفاق کړی. زهیر خبر زمعه راپاڅېد ابو جهل ته وی انت والله اکذب په الله مې د قسم وي د ټول نه غټ دروغجن ته ما رضینا کتابتها حیث کتبت په کوم وخت کې چې دا لوزنامه لیکلی کېده موږ په هغه ټایم کې هم په دې نه ورځي دا سره کولو کارونه یې تاسو چې کوم کړی. خبره ګرمه شو نو په دې کې ابو البختري راپاسې وي زما خبرې ته غوږ کېده وایي صدقه زما خبره صحیح ده دې به لغزم نه هم راځي. د کوم ځای تاسو دا خبرې ولیکي لا نرضى ما كتب فيها څه چې پکې لیکلی شوي دي نه پرې راځي او نه منو نه پرې عمل کوو. دا څو کسان راپاسېدو 3 دا خبره روانه وه. مطعم راپاسېد وی خبره واورئ شور مه کوه هغوی مطعمه ته څه او دا مطلب چې دی زموږ ملګری دی پکې ښه درنه خبره وکړي وی صدقتما تاسو ښه رښتیا خبرې کوئ. زمعه ته ووي ابو البختري ته ووي خبره ستاسو برابر ده نبرأ الى الله منها ومما كتب فيها موږ بیزاره یو الله ګواه کوو په دې خبره باندې چې موږ بیزاره یو د دې له وزنامې نه او په دې کې چې څه دي نه منو نه پرې عمل کوو. ښه حیران شو په دې کې هشام ابن عمرو راپاسېد ابو جهل ورته وایي ته څه وایې ته خبره وکړه وایي زه دغه وایم دوی چې کومه خبره وکړه خبره برابر ده. اوس 15 کسان ښه زورور کسان دي دوی سره خو دوی څه نشي کولی. ابو جهل چې کله دا حالات ولید دوی ها بس زه پوه شوم زه ورسېدم په خبره او ډېر هوښیار سړی وګورئ او ځکه هغه ته په جاهلیت کې څه وي ابو الحکم. نو هذا امر قضي بليل دا خو تاسو که د شپې ټول لاس وي اتفاق هم کړی دلته راغلي یو پاسې کار تاسو په مشورې سره او ښه په دغه کول اتفاق سره کوئ. زه پوه یم ستاسو په چلونو. ښه ابو طالب هم په دې ټیم کې ناست ښه ابو طالب راغلی دی د کعبې سره خوا کې وي او ګوډ سره ناست. سوال په زړه کې دا راځي چې ابو طالب دلته څه کوي چې راغلی. جواب ابو طالب ته رسول صلی الله علیه وسلم ویلي وو چې تره دوی که دا کعبې د دروازه کوله وکړه او دا لوزنامه یې راواغېستم دا لوزنامه د وینه خوړلې ده په دې کې صرف به د الله نوم پاتې نور دا ختمه شوې ده نو ته به هغوی ته دا خبره وکړې. وایي صحیح ده. هغه ناست چې کله دا خبره ګرمه شوه د ابو طالب راپاڅېدو وی خبره ورانه وایي موږ خو زه به درته یو خبره وکړم په هغې به فیصله وکړو. وایي څه خبره
وی خبره دا چې د کعبې د دروازې کولاو کوي که دا لوزنامه روغه پاتې وه نو تاسو به د خپل کار باندې بیا برقرار اوسئ او چې څه کوئ هغه کوئ او که دا داسې وه لکه څنګه چې زه ویمه چې په دې کې به صرف د الله نوم پاتې نو بیا به تاسو داسې کوئ چې د خپل کار به پرېږدئ او موږ ته به لار خالي کوئ او دا خو ډېره ښکلې خبره او وی خندل وې بوډا ته ګورئ ته اوس وی نورې خبرې شروع کړې تا ته ولې کوم ځای نه پته ولګېدې چې لوزنامه ختمه شوې ده بس هغوی دا خبره پرېږدئ او دروازه کوله وکړه مطعم ابن عدي ور مخې ته شو وی زه دروازه کوله او زه به یې شلومه چې دروازه کوله وکړه او چې څنګه دوی دا نظر په دې لوزنامه باندې پرېوتو لوزنامه ټوله چې دی وینو خوړلې وه صرف پکې یو ټکی پاتې شوی و بسمک اللهم بسمک اللهم یعنی یا الله ستا په نوم باندې موږ شروع کوو هغوی به د الله د نوم هغوی به هم ذکر کوو دغه د الله د نوم چې دی دا یې نه و خوړلی نور ټول لوزنامه ختمه شوې وه په دې سره خبره واضحه شو او دوی خو لوز کړی و ابو طالب ته ویلو که داسې وي بیا به موږ وروسته کېږو د خپل کار دغه شان شوه ښه دا دوی یو غټه نښه ولیده ګورئ یو غټه نښه په کار خو دا و چې د دې نه څه عبرت اخیستی مسلمان شوی خو نه الله په قرآن کې څه وایي وإن يروا آیة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر الله وایي دوی که چېرته هم نښه ویني مخ واړوي تکړه جادوګر دی وایي وګورئ جادوي دیز ته هم راورسېدو چې له لوزنامه یې په دې وینو باندې وخوړه خو دا چې د خپلې خبرې نه څه شو شاته شو او هغه بایکاټ چې کوم دوی کړی هغه ختم شو مسلمانان راووتو د شعب ابي طالب نه دغه درې نه کوم ځای کې چې هغوی محاصره کړی شوي د هغه ځای نه راووتو د دې نه مخکې چې موږ دغه خبره ذکر کړو چې اخرنۍ جرګه چې کومه د ابو طالب خواته تللې وه هغوی سوي څه نه وي خو د هغې نه مخکې په دې بایکاټ کې کوم چې د مشرکینو د مسلمانانو سره کړی و په دې کې زموږ دپاره عبرت او درسونه اولنی درس پکې دا دی په ظاهره کې خو دا داسې ده چې د مسلمانانو پکې نقصان دی خو سبحان الله مشرکین او کافران کوي یو څه او د هغې نتیجه راوځي بل څه دوی خو دا وایي چې په دې بایکاټ سره به موږ مسلمانان کمزوري کړو خو په دې کې مسلمانانو ته یو فایده میلاو شو او هغه فایده دا میلاو شوه چې کله دوی بایکاټ وکړو د مسلمانانو نه نو دا خبره مشهوره شوه د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېده خصوصا عربو په منځ کې دا سخته مشهوره شو چې قریش چې دی نو څه کسانو سره بایکاټ کړی دی هغوی محاصره کړي دي نو بیا به هغوی تحقیق کوو نو تحقیق سره به هغوی اسلام ته ننوتو الله په قرآن کې څه وایي وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ الله وایي دوی هم چلونه جوړوي الله ورته هم چل جوړوي الله ورته هم چل جوړوي خو الله ښه چل جوړوونکی دی دوی خو دا مطلب چې راشه د مسلمانانو به دې سره موږ ختم کړو خو خبر نه دی چې تاسو چې کوم کار کوئ د دې سره تاسو د مسلمانانو ښه مشوروئ او د دې د لاسه خلک په هغوی باندې زړه سیزي لکه چا چې به دا خبره واورېده په عربو کې چې قریش دا چل کړی د خو زیاتې کړی دی یاره داسې خو نه وه په کار نو ګوره دوی اول په مسلمانانو باندې زړه نه سوځېدو خو دې واقعې نه بعد بیا په مسلمانانو باندې زړه سوځېدو چې دا کمزوري دي لږ خلک دي نو دوی ورسره ولې دا ظلم کوي الله په قرآن کې دا خبره کړې ده وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم الله وی کېدی شي چې تاسو یو شی بدی شي او پای کې تاسو لپاره صحیح خیر وي نو په دې کې یو خیر ده دویمه خبره چې بغیر د صبر نه او بغیر د ثابت قدمۍ نه هیڅ هم نشي کېدی دا ښکلی درس موږ ته دې نه میلاوي چې صحابه کرامو په دې کې د صبر مظاهره کړې ده سبحان الله سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وی په دغه ورځو کې د درې کاله چې کوم بایکاټ شوی هم په دغه ورځو کې یو شپه زه ووتم تشې میچازي کولې ما نو ما ته څه ټوټه داسې میلاو شوه سرمن پرته وه نو دغه سرمن ما راواغسته هغه مې پاکه کړه وچه مې کړه نو په اور مې بیا ګرمه کړه نو هغه مې وخوړله نو یو 3-4 ورځې مې پې ګزاره وکړه دومره سختې په هغو باندې تېرې شوي دي خو د دې هر څه سره هغوی صبر کړی
او دا الله سبحانه وتعالی تربیت کوي د صحابه کرامو د ټولي سخت ذلیګیا متوسط بیانوم په دې درس کې په ترتیب سره یو سخت ختم شي بل شروع شي بل ختم شي بل شروع شي نو څومره چې سره زر ورته اچي دومره خپلقيږي دی مسلمانانو باندې چې سخت یو ختم شي بل راشي نو حالات خخ شي دا غینه به چې بل راشي نو حالات خخ شي ایمانونه دا وډیریدو دا وی صبر بډیریدو او الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې و او دا خبره خو دا وی په ذهن کې و الله سوي په قران کې احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله آیه د خلکو دا ګمان دی چې موږ به وایو چې موږ په الله ایمان راوړی دا زه به د قشم پرېدم بغیر امتحانونه ډېر خلکو دا مطلب دی لا اله الا الله مې ویل او مزید او الله دی جنت الفردوس کې اوچت مقام راکړي وي بس وهم لا يفتنون الله څه مطلب دی ستاسو چې امتحانونه باندې راځي مصیبتونه باندې راځي لازم راځي وبل ذکر الله سوي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ايستاسو دا ګمان دي چې بس موږ به جنت ته نه نوځو اسی ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين او لا تروس پوری الله پتاسو کې مجاهدین او صابرین ندی راخکار کړي نو څنګه تاسو بغیر دینه جنت ته ځئ الله به امتحانونه راولي مصیبتونه راولي ښکارا بشي ټول دنیا ته چې مجاهدین سوکتي صبر کون کی سوکتي مؤمنان سوکتي دا راخکار کی او دا په دغه وخت کې راخکار شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ملګری یو پکې پر رسول الله پسې نه راغلی چې یا رسول الله ستاسو له سنن زمونږ د حال درې کال زمونږ وشو خوراک ساک پمږ بندې غم خادیانی بندې تجارتونه بندې بچي بیماران دي جاړي ټول ورځ او شپه خزي زمونږ بیماران دي ډاکټرانو له علاج لینی شو بو یو پکې دا خبره نه ده کړې زګي دا ته پته ده چې د امتحانونه بلازم راځي درېمه خبره هغه د دې واقعین روزي هغه ده چې څوک د سره خو کې نو ته به سره سکه خبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي امام طبرانی رحم الله راوړی دی من اتى اليكم معروفا فكافئوه څوک چې سره خکارو کې نو تاسو هم دغه بدله ورکوي د خو په بدله کې وخت کله چې دا مقاطعه ختم شو رسول سم د خپل صحابه کرامو به ډیر زیات قدر کو ولې ځکه چې په دغه سختو حالاتو کې د رسول سم سره صبر کړی دغه مرسته کړی دغه تر ابو طالب الله اکبر متستوي کنه اتیا کال تقریبا په دغه وخت کې دغه عمر اتیا کال بوډا درې کال د قشند دوی سره ناس نو څنګه رسول سم د خپل تر داخه ير کړی وي ځکه حدیث کې درځي چې چا دې تاسو کو ما اغنیت عن عمك یا رسول الله دې خپل تر لدی سپایده ور کړی د ټولو مرسته دفاع کړي او رسول صوته ها زما د شفاعت تلاسب الله سبحانه وتعالى دله په جهنم کې د ټولو نه کم عذاب ورکړي او هغه دا چې دته د جهنم پیزار الله واچي دغه دله سبب دماغ خټ کی او دته بدی شي ښکاری چې ټول نه څخه عذاب په معنی خدا چې شفاعت رسول سم د دکی دا ولې ځکه چې دخه کړی خو جنت ته نه تله او دا به ان شاء الله پر روان درس کې دین بعد چې کوم درسي پای کې به دا بیانو چې ابو طالب به د قرز کې وفات شوی هم دی دا څنګه مړ شي خو حاصل دا چې ابو طالب په کفر باندې مړل او شیعاګان او بریلیان او با صوفیا گمراه خلک هغه د ثابتي چې ابو طالب د جنتی دی خو صحیح حدیثونه دغه پرنا کې دا خبره خو واضح د نور پښین چې ابو طالب په کفر باندې مړل یو سړی کې ډیروم خشي خو چې لا اله الا الله نه وي نو د دې خو هیڅ پیدا نشته دا رسول الله ابو طالب له دغه د خو جواب ورکو هشام ابن عمرو ماته ستوي کین چې ټول نه غټ کردار چې چا دا کړی دغه څوک ته هشام ابن عمرو دا خبره شروع کړي دا د زهیر په سیلار نبی دوی مخ ته په نور دریو کسانو په سیلار دا هشام ابن عمرو مسلمان شیو ورسته
الله سبحانه وتعالی له توفیق ورکړو. نو کله چې رسول سم د غزوه حنین نه واپس راغی، جنگ حنین، نو غنیمتونه سم ډیرو، د ټولو نه زیات غنیمتونه چې مسلمانانو ته ملو شوي هغه د حنین په غزا کې دي، او دغه تفصیل به ان شاء الله که الله ژوند راکو نو په هغه ځای کې به بیان کو. نو رسول صلی الله علیه وسلم د دغه غنیمتونو نه سل اوخان هشام بن عمرو له ورکړي، سل اوخان په یو ځای، ځکه چې دم د مسلمانانو سره ښه کړي په یو وخت کې. بیا د هغې نه بعد راشه ابوالبختري دم په دغه ټیم کې د مسلمانانو باندې زړه سېزلو. نو کله چې جنگ بدر راغی، دا واقعه به هلته تفصیلا راځي، کله چې موږ د بدر د غزا سیرت بیانو چې بدر غزا څنګه شوې وه، د بدر په میدان کې د مشرکینو په صف کې ابوالبختري ولاړو او جنگ له راغلی. نو د جنگ شروع کېدو نه مخکې رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی ابوالبختري باندې څوک حمله مه کوئ، د پرېږدي چې ته په یو وخت کې موږ سره ډېر ښه کړي وو. نو دا د خوب په بدله کې ښه کول دي. مطعم بن عدي هغه مړ شوی. نو کله چې رسول سم د 80 کسان قیدیان کړو په جنگ بدر کې، نو مشرکینو مینتونه کول او زارۍ کول چې موږ پرېږدو داسې او دغه. رسول صلی الله علیه وسلم وی لو کان المطعم حیا، که چېرته مطعم بن عدي وسوی که نه ژوندی وی، ثم کلمني في هؤلاء النتن، او د دې مردارو په باره کې ما سره خبره کړې وې، لترکتهم له بیا مې پرېښودو. خو که څوک وی مطعم په خپله وی، مطعم که ما ته ویلی وی چې دا 80 کسان پرېږده که نه هغه لپاره مې پرېښودو، ځکه چې مطعم په یو وخت کې د مسلمانانو سره مرسته کړې ده. دلیل دی په دې باندې چې اسلام دین د وفا دی، اسلام دین د څه دی؟ دا د وفا دی. مطعم کافر دی او په کفر مړلی، خو رسول صلی الله علیه وسلم وایي که وی نو موږ به هم لیدلی وی چې موږ څومره ښه کوو، د خو په بدله کې موږ ښه کوو، د خو په بدله کې موږ ښه جواب ورکوو. بله خبره هغه دا ده چې د دې د لاسه د دې بایکاټ د لاسه مسلمانانو ته سخت تکلیف ورسېدو، خو سبحان الله دا خبر ما بیانه کړه چې په دې سختو حالاتو کې رسول صلی الله علیه وسلم چېرته دا دعوت دا نه دی پرېښودی. یو ناشنا خبره ته وکړم، هغه ده چې کله الله سبحانه وتعالی مسلمانانو له کامیابي ورکړه، خصوصا مکه فتح شوه او مشرکان چې دی هغه الله سبحانه وتعالی نیس او نابود کړو او تباه او بربادي کړو. بیا رسول صلی چې کله حج له لاړ، نو د حج په موقع باندې رسول صلی دا خبره کړې وه چې راځئ خیف بني کنانه ته ځو. او خیف بني کنانه کوم ځای دی؟ په کوم ځای کې چې دا مشران را جمع شوي وو، او دا خو مینا ته نږدې ځای دی. ولې رسول صلی هلته لاړ؟ هغه ورځې را یادې کړې، ملګرو ته یې خبره وکړه. یو وخت داسې و چې اسلام او مسلمانان دومره کمزوري وو، دې ځای کې مشرکان را جمع شوي وو، زمونږ خلاف یې مشوره کړې وه، 3 کاله هغوی زمونږ سره بایکاټ کړی. نن دا ورځ ده چې مکه مدینه دا زمونږ په لاس کې دی، عزت د مسلمانانو دی. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. او الله په قرآن کې څه وایي؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله وایي دا ورځې دې ځای ګرځوم را ګرځوم، وګرځې دې ورځې که نه. پرون قریش په خیف بني کنانه کې ناستې مشورې کوي چې مسلمانانو سره وسیجل کوو. نن مسلمانان په خیف بني کنانه کې ناستې حج له راغلي دي. رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی مشر دی، سردار دی. دا ورځې بدلي، د ظلم تیارې دا چې د همیشه نه یې، په تیارو پسې همیشه څه راځي؟ رڼا راځي. ان مع العسر یسرا، سختي سره راحت. آخري خبره هغه ده د دې دغه سره تعلق ساتي مقاطعې سره. یو سړی دا وایي چې که الله سبحانه وتعالی دوی مرسته ولې زر نه کوله، که الله غوښتې نن دوی دا لوز وکړو چې بایکاټ به کوو، سبا له به یې د هر څه ختم کړی وی. کولی شو که نه شو کولی؟ کولی شو. خو 3 کاله یې د دې لپاره پرېښوده چې د مسلمانان ښه ټرین شي، د دوی تربیت وشي، چې دا ګوره معمولي سخته ده. اوس مخې ته به تاسو ته داسې وخت را روان دی چې جنګونه به کوئ، جهادونه به کوئ، نو په هغې کې خو به سر قربانوئ، په هغې کې به مال بچي هر څه قربانوئ. د دې لپاره یې دا وکړه. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د حق مثال هم دا بیان کړی. وایي د حق مثال داسې دی: انزل من السماء ماء،
لکه د اسمان نه چې اوبه راوري د دې سره چینی کویان دا هر څه چې دی نو دې کې اوبه راښکاره شي د دې اوبو د لاسه کمې اوبه چې د اسمان نه راشي دا برکتي اوبه دي بیا الله سبحانه وتعالی مخکې خبره کړې ده فاما الزبد فيذهب جفاء په دې اوبو لپاسه زګ ومي اوبه را روانې دي لپاسه پې څه دی زګ دی الله وایي دا زګ به ختمېږي واما ما ينفع الناس او حقیقي شی چې خلکو له فایده ورکوي هغه د اوبه دي که نه فیمکث فی الارض هغه به د ځمکه کې پاتې شي زګ هغه د مشرکانو حقیقي شی اوبه چې فایده ورکوي هغه د صحابه کرامو هغه صحابه کرام پاتې شو د هغوی تاریخ د هغوی ذکر ژوندی پاتې شو او هغه زګ څه شو ختم شو اخرنۍ خبره زموږ په درس کې یو څو منټه پاتې دي اخرنۍ جرګه چې د ابو طالب خواله تللې ده د دې نه بعد ابو طالب مړ شوی دی اخرنۍ جرګه بله تللې ده د څو جرګې دي موږ چې د سیرت بیانو څو شوې د دې سره څو شوې څلورمه جرګه ده په اولنۍ جرګه کې دوی ورلو ابو طالب ورته خبره خوا دې خوا کړه دوی واپس کړو په دویمه جرګه کې ورلو ابو طالب له دمکیانې مور کړې هغه رسول سم ته وی کته گزاره نو هغه ته د خبره وکړه نور له په یو لاس کې راکې سپومي په بل لاس کې راکې بیا هم د دعوت نه پرېږده بیا ورته هغه ویل صحیح ده موږ دې ملګري یو دریم پر بیا رالو اوسې چلي وکړو ولید ابن مغیره زوی راوستو وی دی واله خبر واره راکړه او دی صحیح دا څلورمه جرګه ده او دغه په ژوند کې اخرنۍ جرګه ده ابو طالب خواله دوی ورلو ولې ابو طالب خواله لاړو کله چې مسلمانان راووتو او د دوی دغه هغه بایکاټ او غرس ختم شو خو بیا هم د دې مطلب دا نه دی چې مشرکینو لاس راخ کو د مسلمانان بنه تنګي نه تنګي به خو بایکاټ ختم شو ویږي چې زو په ابو طالب پس ولې وجه وې ده چې ابو طالب د اتیاو کالونه بره شوی دی او په دغه وخت کې د ابو طالب عمر چې د بایکاټ ختمېدو اتیا کال نه بره او د جوړونه او وډوکی د بالکل ختم شي خصوصا ډیر اثر په 3 کالو د بایکاټ کړو او ملای ټیټه شي او ډیر سخت کمزوري شي نو دې مشرانو د اتفاق کو د رسول سم د دشمنانو چې دې شری سره وس خبره په کار ځکه چې مرګ نږدې دی او که سباله دې مړ شو او بیا منګ دې رسول سم ته تکلیف ورکو نو خلک برا پوری خان دی وي بچسو پوری ترور دی ته سلی شوې نه دور بوزدل دی اوس پوری ونخاتو راشي اوس سره خبرو کو سکار روان شي دی بسور چې بسورلو دغه سره خبره شروع وکړه او دا مشران عتبه بن ربيعه بدر ور شیبه بن ربيعه ابو جهل امیه بن خلف ابو سفیان بکیمو او دالته کېناست تقریبا 15 کسان په اخرنۍ جرګه کې ورغلي 15 کسان خبره شروع کړه وته ابو طالب تا ته خپته رچ تعالی الله څومره اوچت مقام درکړ او موږ ستا څومره قدر کوو هغه ته پته او دام ته واضح ده چې عمر دې په اخرنۍ درجه کې دی او مرګ نه نږدې دی نو ته دې کارو کا چې اخرنۍ ورځي دي د دې ورواره د لاس اوچت کو دې موږ ته پرېږده ځکه چې به هیڅ پته نه لګي ابو طالب وی سید زما غرواره راولې رسول صلی الله علیه وسلم به رسول صلی الله علیه وسلم ورواره دسته د قوم مشران بیا راغلي قد اجتمعوا لك تا به راغلي سبت تعالی درکې نو سبت دوی لورکې لکه خبره تر بس کوي جوړه کوي رسول صلی الله علیه وسلم دې ټول ته وی کزه تاسو ته خبره دي چې وخیامه ملکتم بها العرب ودانت لكم بها العجم دې خبر بل در کوم چې د عربو بچای به تاسو سره عجم بم تاسو ته سرکوزي هغه به تاسو سره طاقت لاندې نه ابو جهل لپاسه وته وی وکړه دا خبر وکړه و ابيك استاد پلار په سر مغ قسم خورو چې به زمونږ نه څه غواړي غدر درکه خدا خبره ته وخه چې د عربو بچای به زمونږ په لاس کې او عجم بم زمونږ نه موږ د طاقت او د بچای لاندې وي وتوي تقولون لا اله الا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه لا اله الا الله وي او د الله نه لوجره چا بندگی کوي دا پرې دی
هغه د لاسونه چې وپړقول د ډېر دغه نه خاوي دا خبره وه الله سبحانه وتعالی د دې حالاتو تذکره په قرآن کې کړې ده په سورة صاد کې الله سوی چې کله دوی ته دا خبره وشوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی چې لا اله الا الله وایي نو پاسېدو 15 کسانو او دا خبره په تلو تلو کې وکړه اجعل الآلهة إلها واحدا خلک د ټول معبودان چې زمون کم دي دا پریدو صرف د یو الله بندگی وکړو ګوره د لا اله الا الله په مطلب ګوره دوی پوهېدو ښه یعنی دوی ته پته دی چې د لا اله الا الله مطلب دی چې د بوتانو د هر څه به پرېږدي او د نن سبا ډېر نام نهاد مسلمانان هغوی ته لا اله الا الله پته نشته ان هذا لشيء عجاب عجیبه خبرې کوي ابو طالب ته وی ستا روانه خو نور څه شروع کړي بیا الله وی وانطلق الملأ منهم دغه ټولګي چې کوم ورغلو د 15 کسانو د جرګه الله وی دا واپس شو او په یتلو کې سوي انمشو زي جزو واصبروا على الهتكم خپل دین ګره مضبوط راونی سي ان هذا لشيء يراد دا خو دې خبرې دي چې دې زمونږ نه غواړي یعنی دې پوره پلان جوړ کړی چې موږ زمونږ د دین نه واړی لکه نن سبا چې حق پرستو ته وي دوی راوتی دي لپاره چې موږ د خپل مذهب نه واړی بيدا بكي موي دا دوی ډېر ناشنا خبره وه ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة دا خبرې خو موږ چې د پخوانیو نه دي اورېدلې نوې خبرې شروع کړې او د دې سره دوی واپس لاړو دا سویمه جرګه شو څلورمه جرګه او په هغې کوم دوی ناکامه شو رسول صلی الله علیه وسلم دوی په دې خبره باندې راضي نه کو د دې سره چې زمونږ د درس اختتام ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې به دا بیانو چې دا ډېر د سختو کال پر رسول صلی باندې راغی ابو طالب وفات شو او بیا څوک وفات شو خدیجه رضی الله عنها بیا رسول صلی د سوده سره واده وکړو سوده د رسول صلی دویمه بیوی چې سره واده کې هغې سره واده وکړو بیا رسول صلی لاړ طائف ته اول ته دعوت شروع کو دا ټولې خبرې به ان شاء الله پر روان درسونو کې کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې د رسول صلی په نقش قدم روان شو او څنګه چې په دې مبارک جمعات کې الله سبحانه وتعالی موږ یو ځای کړي وو دغه شان د الله سبحانه وتعالی موږ د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یو ځای کړي او الله سبحانه وتعالی موږ ته د رسول صلی شفاعت نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی موږ ته د رسول صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر نه وبنصیب کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.